لکه دا څه شی دی لکه د 500 روپو خوراک د باندې کوم 200 روپۍ نه بچت کوې لکه تا خو ما لړه شین کو ځکه نه زما یاره ابارګیني ماما ته وایم چې دا راله خرڅ کړي او لوډر راله والي زما راځه شابه. هلو نواب ماما ډېر غلط کار دی وکړه سودا دې ځان نه وکړه او پاټي دې زمانه بوتله نو دا خو تیاره سودا ما کړې وه خبره مې مو سره فکس کړې وه یاره نه دا شی څوک نه کوي که نه مړه خفه کېدو خبره ولې نه ده څنګه د خفه کېدو خبره نه ده او زه تا سره په دې به زه تا سره ماښام خبره کوم هلته کې داسې خبره نه ده. السلام علیکم نیکه. وعلیکم سلام. زه تا ته بیا رینګ کوم ښه څه مېلمانه راله بارګیني ماما داسې کار دی که نه چې دې خر را لړه وچو ځان له یو لوډر علم مې چې تی راله خرڅ کړي هسې نه چې څوک یې رانه ارزان والي یاره که خوري ما خو یاره د ګاډو بارګیننګ کړی خر مې چاته نه دی خرڅ کړی خو داسې کار وکړه که نه دا دله زه ښه په ګران ریټ خرڅوم خو ته به وګوره بالکل غږ نه کوې صرف او او نه به کوې ټیک ده بالکل بس نه وې راځه بیلې په دې خولې کې ودرو دغلته مړه کامرانه نو بیخي دې لیونی کړی که نه د دې جولې خاطر وکړه دې خبرې نه واوړه که نه بس دې که نه لیونی دې کړم په دې خبره باندې نه لالا نن دې نه پرېږدم ما له به نن لوډر رالې نو ته په لوډر څه څه کوې لکه لیونی لوډر پیسې ما سره کم دي ظالمه خر دلالمه د خر پیسې را سره شته او خر بدله والم د شیرالي دا خر بدله والم او دقه ګرځوه نه ما لوډر ولې فلوف ډېر د تنګ کړی ستا شلماله نه راځي نو چې کشر یې که نه نو هغه ډېر نیاز بیني تا واورې ته بس تا سرمن وباسم میلې ته ځم راځه که خر مې دله واغېستو او که لوډر مې دله واغېستو راځه داسې کار دی که نه چې دا د میلې خوله ده تا واورېده دلته به لوډرې مو لړي دلته به خرګاډي مو لړي دلته به خره مو لړي دا د هر څه شي ځای بیله ده دلته هر شی خرڅېږي خو میلې ته نه دم ګوره د میلې ټیکس د سره نه ورکوم 400-500 روپۍ هم دي خو ته راځه دغه خولې ما لوډر والا ته راځه مخکې ورځو لږ ودروه دلته کې ودروه دا مکمل د میلې خوله ده ګاک په لازمي راځي او په دې ځای به تېرېږي الله به انشاءالله داسې ګاک راولي ستا دا خر نه دی دا به دله زه د دې نه به سونه جوړه کړم سونه او په ښه ریټ یې له خرڅوم ډایرکټ زه لوډر یاره بارګیني ماما دې نه مې خلاص که بس کار بېغمه شه انشاءالله ګوره اوس تمام کې شکه نه رور مې نه داسې راځه که نه نو ته مړه لکه د لیونو یو خوا د راکاږم او ته بل خوا ځې مړه سوال لکه کوم دقه خر ولاړ دقه دلالمه د لوډر نه واوړه که نه نو زه خو سارو میلې ته نه ځم ولې ما لوډر والا نه ما سره پیسې د لوډر شته چانه زه لوډر والم اغربه ته یاد کړه داجي چې مړ تا داسې وشه دوباره خبره منې نو دا جو خو یاد کړه خو ما څه پیسې نشته که نه د ما رور نه کشر رور مې نه دقه خر دلالمه رور مې نه نه خر سرپي نه مله باندې راځه دا والا کپړه والا دا ونیسه خر پاکوه شابه دقه کسان را روان دي پهلوان زه دې پوندونه سم سرویس کوم اوس السلام علیکم رور مې وعلیکم سلام رور څنګه چل څنګه رورې حالات ښه دي بالکل خیر دی جی رور مې دا خر دې خرڅې نه رورې دا خو ما نمایش له راوستی خو خرڅ له مې راوستی که نه داسې کار دې ملګري که نه چې کېله کېږه په دې خبره باندې مو خو د دې خر حساب کتاب راته وایي چې څو پیسې دي څه حساب دي چې پیسې یې درکړم د کشر روډ علمه دې په د خیره مزدوري کوي او خرګاډۍ مو لالمه څه شی چا لالې ما درته ویل ما لوډر والا زه خر نه علم نو تا ته ما ونه چې ما سره د لوډر پیسې نشته یاره خو ته به پښتو بالکل نه پوهېږې نو په پنجابۍ کې درته ووایم ښځه ویلم نو ته زما خوښ دی که ته څومره ښکلی خر دی رور مې نه څومره مزېدار دی ته ورته وګورې بس د دنه بس یو څو تپوسونه کوم لکه 500 ته وکړه خو دا خر واله یار ښځه رورې ته ما دا خبره وکړه که نه چې ستا د خر کې اکسلیټر شته دي په دې کې ګیرونه شته شاکبزرې پکې شته دي او د ټول نه غټه خبره په دې کې هیډ لایټ نشته د شپې بولدي سر زه بیټري ګرځوم هله ساده سړیه دغه چې کوم خصوصیات دي دا په اکسلۍ او جلۍ کې هم نشته دی دا ګورې دا وګوره دا اکسلیټر دی پوه شولې دا چې څومره ته راښکې هغونه به دی منډه وي پوه شولې دا شاکبزرې دي پرونې ورته اچولي دي زما په مخ کې ورته اچولي بالکل جنون جاپاني شاکبزرې ورته اچولي دا وګوره دا بریک دی دا راکاږه په ځای به مکمل به بریک نیسي مکمل دا یې بریک دی پوه شولې انجن پکې سولهوالی پای انجن لګېدلی دی بالکل جنون انجن دی ظالمه زورورې دې کې چې کوم خصوصیت دي دا په لوډر کې نشته دی او د خرچه هم کمه ده خرچه انجکټر یې ورته بل ورته اچولي دي نوې په دې خبره ځان پوه که خدای دې ووایه نو دغه خبرې ته ما نه کولې یاره چې دا انجن دې ظالمه شازور دی شازور خدای زما خبره نه مني ستا خبره که یې ومنه ټیک ټیک زه خو لیونی کړم 5 ورځې ده نو هغه څه خو ټیک شو هیډ لایټ په سیسټم اله خدای دې ووایه چې ته کله د شپې پیره تا کوله که نه زه به د شپې لیټونه نیسم دا ډیوټي زما شوه خو سوال درته کوم دا دغه واله لوډر نه وړه دا شی دله ټیک دی ښځه د هیډ لایټه کیسه خو هواره شوه
خو په دې پوهېږه چې په دې کې څومره زور دی هلې ظالمه زور خو دته دوا شوې ده غټ سولهوال انجن دی پکې او سوچه پټرولو کې دی بله و د شیرګړ په یې چړۍ کې ټرک نښتی و پوه شولې ګاډي ورپسې راوسته ټرکونه ورپسې راولسته ټکټرې لوډرې یو شي زمین استو دې ځوان ته مې رنګ وکړو مالخر دې راوله ټرک هم ورپسې وتړو او اګیرې ویستو ښه دغه پرېږده وه بله ورځ پې د 2.5 منه وزن چې کم دی ګني پې وړي ګاڼۍ ته دغه پرېږده وه بله ورځ پې چې کم دی دې نه هغه څو ورځې مخکې دانې پې وړې وې 3.5 منه دانې پې وړې وې ظالمه دا خو هغه عزیز کتابونه والا نه دی هغه یې غواړي که تې نه هلیز خبره ده په دې خو غټې غټې پاټۍ راځي پوه شولې نیکه که دونه خصوصیات پکې نه بیا څه له خرڅوو خوله ونیسه دا خوله دې هم په دې چل خو خرڅومه غلی شه الا دونه د کمال د خر دی نو داسې کار کوم د سر یې دله نه علم ځان لیلم په خپله چلوم دا ور دا خو د پیسو ماشین دی نه نه لالا مالواله ولې دا خو څه مبسوله دی اوس په دې ساده رالاواله په نغدو زه د محسن سره زغلومه نو ستا خوښه د ورشم بالکل مې خوښ دی پیسې راته وایي 100 روپۍ درې در کومه پهلوانه او 1,000 روپۍ هم کم نه کېږي کال یې ویل او که نایل یې به دا لاره دي نیسي ضرور مې 1,000 روپۍ ډېرې زیاتې دي که نه نو په 1,000 روپۍ باندې خو نن سبا ظالمه اپیکس موټر کېږي ځان اپیکس موټر ولې نه لرم چې دواړه وروڼه پکې نه نه لالا اوس په قیسې ډېرې نه کې که په یو لاک کې م ورکړي زه به اوس په رالالې نو ته بیخي لیونې که نه نو په 1,000 ډېر ګران دي خیر دې روړۍ لږه ګزاره پکې ما سره وکړه نه وروره دا څه چیلې خو نه ده چې تاله زه په 50,000 درکړم عزیز کتابونه والا په 50 غوښتو هغله مې نه دی ورکړی پوه شولې که په دقې الې خطه که نه الې ما خو ورته صفا ویلي چې بس ځه امیر صاحبو د خدای خاطر وکړه او 1,000 روپۍ ډېرې زیاتې دي لږه ګزاره خو راسره وکړه د دې ظالم د لاسه په کور کې دوه شیرې ولاړې وي هم یې م خرڅ کړې وله خو غوبل احساس کړی خیر دی لږه ګزاره وکړه مړه لینډ د غریبۍ دی خطه په خبره ولې نه پوهېږم یاره خو خبره دا چې پیسې نشته کمې دي یار دته اوس څه وایه ګاونډي عزیز کتابونه ورانې پې خفه کېږي که نه ما دغې نه کم نشم خرڅولی هغه په ګولې وویله مړه هغه سره د ما هېڅ کار نه هغه ته به زه ډېر یادې کړم خیر دی خو لږه ګزاره وکړه لینډ وړاندې که نه کشر دی خفه کېږي که نه نو ښځه داسې خبره ده که نه چې دا کشر دی که نه نو یوه خبرې تا دومره اصرار وکړو نو د 15,000 روپو نه ټیډ هم کمه نه کېږي چې درته ډېر چېړو کم نه بیا هم نه کمې یاره روپۍ هم نشي کمې چې نه کمې نو بس بیا درسره زه هم څېړنه کوم دا واله دا ما سره 15,000 روپۍ دي پوره 15,000 دې شمارې کړه پوره خو دي که نه بلکل روپۍ په روپۍ دي بس ځه بس پوره صحیح ده راځه هلکه ور وخېژه ورته نه دي بي خو به ستا د لاسه 15,000 روپۍ تاوان شومه راځه نیکه اوس ما د خپلې پیسې راکړه که نه واله پیسې واله که نه 15,000 روپۍ واله نو څنګه 15,000 روپۍ تا خو په 60,000 روپۍ باندې خرڅ کړو لکه که ما په 1 لاک خرڅ کړی کې ستا څه کار دی تا ما ته نه وایي چې په 15,000 روپۍ رانه خرڅ کړو ستا که خر خو د 15,000 روپو هم نه و ظالمه خو دا 15,000 نورې واله ځه 1 2 3 4 او 15 دا واله پې وباسه ما ځه زورورې ستا په 60 صابون وم تا ته چې ما ووایي که نه چې د دې خر د خوا نه مه خوځه دا جیلی ده دا F16 دی دا ظالمه سونه ده هغه خر ستا له لاسه ورک شو لکه تا ولې خر پرېښودو لالا ما پوهه کړو مې دې نه مه خوځه زه مونځ کوم د راځم خدای تعالی ظالم انسان ته د ما دومره مه وایي چې د دې خر چې کوم دی عادت نه نه دی نوی دی او تا خر پرېښودو لاړو اوس په دا خر زما سره پوره ګوري یعنې سرمن دي وباسم خدای دې د ده ته د خدای سټ او بنیاد وباسي ښه مې ورته ویل چې لکه د خر خیال ساتم دا به زه په کم ځای کې ګورم خدای دې د ده بیخ وباسي لکه جانو I love you او دلته کې ګل نو مال دا ډنډر کې به وله ورکمه خو دا منې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ستا په دې ښکلو سترګو کې ما ته دا ټوله دنیا ښکاري دا منې هلکه ټوله دنیا پکې ښکاري او ولې یا ایمرجنسي د مخې خو ما له یو کار وکړه زما خر ورک شوي دي خر راله پکې وګوره څه